ها ګوره نیکسټ به مونږه کار کوو په HTML کلاس کې چې مونږه د مارکیو ډایرکشن څنګه جوړوي شو صحیح ده لیاوټ د لارې د لارې یو دغه راغلی ته ماستر صحیح ده موډیفای تر اعظم پیج پراپرټي ته پیج ته یو کلر ورکوم پیج به کلر داسې صحیح ده په دې کلیک کوم دې ته کلر ورکوم وایټ کنټرول اس بټن پرس کوم او ای ډرایو کې HTML underscore class او دې کې زه سنوم سره دا سیف کوم د marqueue dot html سره صحیح ده marqueue dot html دلته تاسو په دې کې کلیک کړئ دې کې خط ولیکئ کوډ تر هغه تراشي ور نه یو خط راوړی خیر تاسو په خپل بیا خط لیکئ کنه چې ویب سټ کوم تاسو سره موجود دی خو زه صرف یو ایگزامپل راوړم دلته دا خط پیسټ کړئ صحیح ده نو چې کله دا تاسو پیسټ کړئ نو دلته تاسو راشئ دا وزټ کړئ نو تاسو سره به دا دې کې دغه نه ښکاري دا به مارکیو کې نه روانه تاسو به ښکاري زه یې میره لګې داسې غټوم نو دا داسې زه غټولی شم صحیح او دې ته لږ انډینټ ورکوم نو ټول سلیکټ کړه او فارمټ انډینټ صحیح ده کنټرول اس او بیا راشه ریفریش څه شو دا دا صحیح ده نو لږ خط نورم تاسو زیاتوئ نو زیاتې کوئ کنټرول اس او بیا ریفریش صحیح ده که نه زه میره دې کې دا خط روان یم نو که زه دې ته ساده مارکیو ولګوم کوډ ته راشئ مارکیو ورته راولګوم مارکیو صحیح ده او بیا مارکیو کلوز کړم کنټرول اس او بیا ریفریش کوم نو بس بالکل صحیح ده دې کې به مارکیو داسې راوړم یاره زه وایم چې ټاپ دې لاړ شي بره دې لاړ شي صحیح ده نو زه به ورکړم ډایرکشن از ایکول ټو کوټیشن اپ صحیح ده کنټرول اس او بیا دلته راشي ریفریش نو ډایرکشن به څنګه کي اپ بس اکثر له ویب سایټونو کې دی بیا زه ورته وایم لږ سلو دې لاړ شي نو سکرول اماونټ از ایکول ټو کوټیشن 3 کنټرول اس او بیا ریفریش نو ګوره دا به لږ سلو روان ویب سایټونو کې کله چې لیکي رایټ سایډ باندې لیټسټ نیوز دا دې په واسطه کوي صحیح ده یاره یو کس وایي چې داسې نشي کېدی چې زه دې ته موس ور نږدې کړم نو یو کار دی زه ورته وایم چې ان موس اوور از ایکول ټو کوټیشن سټارټ صحیح ده سټاپ سټاپ کوټیشن کنټرول صحیح ده کنټرول اس او ریفریش کوم تاسو ورړی نه سټاپ کیږي ته به زه الاو کوم صحیح ده الاو ګورئ ها بیخي هایډ شو ان ماوس on mouse over so is equal to quotation stop صحیح ده په دې طریقې کوډ به تاسو کوئ او بیا به ریفریش کړئ نو ګوره دلته به خط روان وي خو چې موس ور نږدې کړي او سټارټ کېږي صحیح ده ښه اوس یو کس وایي چې یاره دا خو لرې کوي دا بي آر مي آر صحیح ده چې مطلب دا پاراګراف بالکل سیټ راشي کنټرول اس او بیا ګوره اوس به منظم راځي
بیا یو کس وایي چې یاره داسې نشي کېدی چې بالکل دا سیده وي داسې سیده راشي صحیح ده دا داسې غلط را نشي نو مونږ به دلته کلیک کړو او ډیزاین ته به راشو په دې به کلیک کړو دلته به راشو CSS ته او دلته به ورته ورکړو چې جسټیفای کنټرول اس او بیا ریفرش نو دا بالکل سیده یې ګوره نه سیده نه شو کنټرول اس وزټ دا بالکل د سیده راځي صحیح ده نو دا تاسو مطلب لکه ګورئ دلته چې څنګه دی که دلته راغلی خو لږ هلته ریفرش غواړي صحیح ده که تاسو چېرته دا کوي داسې به راځي ګوره دا سیټ وی سینټر کې به راځي داسې به راځي خو ګډوډ نو ورته یې میره سیده دی بالکل راشي په چوکاټ باندې برابر خط سټایل به راځي ته راځي او ریفرش دا به صحیح شو بیا که تاسو چېرته دې ته سایز مایز ورکوئ یو کلیک وکړئ دلته سایز ورته سلیکټ کوئ فایده شپاړس سلیکټ کنټرول اس خط سټایل څنګه ورکوئ کلیک کړئ کنټرول اس او بیا ریفرش چینجز به ډایرکټ راځي صحیح نو په دې کې تاسو کار وکړئ انشاءالله چې سبا به شروع کوو څه شی CSS هغه هم HTML دی سیم HTML دی یعنې د CSS په واسطه مونږ کولی شو چې د HTML چې کوم مونږ شی جوړ کړی هغې ته سټایل ورکړو صحیح ده